پاری پور جیل کې ومه په سن 73 کې. نو د اختر راغی، وړوکی اختر دی، قیدیانو پسې کور نه چا پسې وریجې راغلی، چا پسې څه راغلی، چا پسې څه راغلی. مونږ کې یو ملګری و، هغه پسې چرګان راغله، هلک غوړو. چې چرګان راغله نو سهار زه د هغې بارک ته ورغلمه. چې ورغلمه نو یو چرګ اوس بانګ ته ځان جوړی، بانګ ته، خو چې داسې آواز غوندې آواز دې وځي او وروستو نه یې باد وځي. نو ما هغه ملګرو ته وویل چې هلکه دا چرګ خو ناجوړه دی، حلالې کوي. هغې اوس خاندي. چې خاندي نو ما ته مال ولې غلطه خبره مې وکړه چې ناجوړه دی، حلالې کوي. ویل ناجوړه نه دی، مونږ سره یو سړی و چې ډېر ټوکي و، د دې چارسدی و، ډېر ټوکي و. دې چرګ چېرته د شپې بانګونه وي نو هغه یې خوب ته نه پرېښود. نو هغه تیلو بوتل راغستی دی او دې چرګ له یې وروستو دا د لوی او دسماتي ځای یې غوړ کړی دی. نو چرګ به چې زور ځان له کولو نو وروستو به ترې باد وته. اوس به ځان ته خیال کوئ چې هغه د چرګونو نه دي که نه دي. ما ته وی چې دته بیګا فلانی خان دا چل کړی دی. مالخا په خندا مې ځان مړ کو، بس ترې راووت. سړی ما پسې بارک ته راغی. چې راغی ما ته مولانا ویلې مالی ها ویلې دا ستا ملګری نه دی دا مولا؟ نو مونږ 4 مولیانو په جیل کې او 400 را سره نور قیدیان. نو مونږه تقسیم کړو چې یو به اذان کوي، یو به اقامت کوي، یو به امامت کوي. د جمعې مونځ یې ما ته حواله کړو چې جمعې مونځ به ته ورکړې. ویل مونږ مازدیګر کې د چمن ته راوځو، هسې سیل کوو، پام غلطو چې ګورو دا مولا به په بانګونو شروع شي. ده سره مې چا د چرګ کار نه کړی، پرېږدم یې نه دې مولا سره. ما سړي توب زده کړه. ویل والله کې پرېږده، یا ورته وایه چې مونږ ناست یو نو بانګ مه وایه. اوس بانګ به څنګه نه وایي هلکه؟ د مانځه ټایم چې راشي نو بانګ به نه وایي. ماښام ټایم دی او مازدیګر کې مونږ ټول ناست یو. په دې کې چې دا امام صاحب داسې ودرېدو چې غوږونو ته یې ګوتې کړې، دې سړي څادر لاندې پټ د تیلو بوتل راوړی او ده ته یې مخامخ ودرول. چې ویې درول هغه چې داسې بوتل ته وکته، اذان یې په ځای پرېښو، منډه یې کړه. چې منډه یې کړه، څه چلو شو شاه صاحب؟ ویل تیلو بوتل نه ګورئ، دی ښه موږ د چرګ کار ما سره هم کوي. نیمه ګنټه مونږ مونځ نه شو کولی. خیالم راغی. نو خبره دا ده چې دا ډېر پوه حکومت دی. څوک چې اذان له ځان جوړ کړي، وروستو نه ورته په تیلو دا خاص ځای غوړ کړي. یو ګیدړ په پټي کې ګرځېده، ګیدړ. نو یو کاغذ یې ولیدو چې اخبار پاڼه وه، د بېنظیرې فوټو پې. ګیدړ راوچت کو چې او پرمټ راته ملاو شو. ټول ګیدړان یې را جمع کړل. ویلې پرمټ راته ملاو شو چې ګیدړان هر څومره چرګان وخوري، څوک به ورته غږ، سپي به ورته غږ نشي کولی. ګیدړانو ویل ها؟ ویل او دا وګورئ دا پرمټ. په هغې واقع د وزیر اعظم فوټو. ویل راځئ د پلاني کلي کې چرګان ډېر دي. چې په کلي ورغلي دي، په چرګانو باندې دا کلي سپي ورپسې شي. چې سپي ورپسې چې وي، چا ګیدړ نه یې غوږ خوړلی دی او چا نه یې لکۍ خوړلې ده او چا نه یې خپې خوړلې دي. او ګیدړانو منډې کړي. چې منډې کړې، راله دې مشر ګیدړ ته چې ستا کور روان شه، تا خو ویل چې ما ته پرمټ میلاو دی که نه؟ سپي به غږ نه کوي. ویل خدای دې بنیاد وباسي، د دې کلي سپي بې وقوف دي، پرمټ نه پېژني.